د افغانستان د رسنیو په ډېر لوی آسمان کې نن سبا یو بل ستوری هم وځلېد. دا رسنۍ یا دا ستوری توازن نومېږي. د توازن د نوم انتخاب ماته ډېر مهم ښکاري. هغه په دې معنا چې توازن یعنې اعتدال، توازن یعنې د هغه طلایي وسط لټون چې موږ افغانانو ته ډېر زیات احتیاج لرو، او دا یو ډېر مهم اصل دی چې موږ په خپلو کړنو کې، په خپل ژوندون کې د افغانستان په چارو کې توازن وکړی شو، وساتو. افغانستان سره د دې چې د جګړو، د ډېرو خطرناکو سیاستونو، اجتماعي ستونزو، اقتصادي ستونزو، د ګاونډیانو د مداخلې قرباني دی، په څنګ کې د توازن نه درلودل، د توازن نه رعایت هم سبب شوی دی چې موږ افراط او تفریط ته مخ کړو او په نورو قربانیو دا هم ور اضافه شي. نو په دې توګه زه باور لرم چې هغه چا چې دا نوم انتخاب کړی دی ډېر په مسؤلیت انتخاب کړی دی، او دا ثابتوي چې د دې رسنۍ بنسټګر، نوښتګر، کارکوونکي د ډېرې لویې پوهې او درک خاوند دي. هغوی پوهېږي چې افغانستان کې باید توازن وساتل شي په هره برخه کې. توازن یعنې هماغه متوازن رشد، اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي د افغانستان په ټولو هغو خصوصیاتو او ځانګړتیاوو چې افغانستان لري. نو په دې توګه زه باوري یم چې دا رسنۍ به خپل کوم هغه رسالت چې دی خپل مخ ته ایښی دی، هغه کوم ماموریت چې دوی غواړي پیاده یې کړي، په هغې کې به حتما دوی بریالي اوسېږي. او زه ورته د زړه له تله دغه بریالیتوب غواړم، سرلوړي غواړم، او د ټولو ستونزو سره چې دوی مخ کېږي په هغو کې د دوی ډېره لویه حوصله او شکیبایي غواړم.